طالبان بالاخره د خلکو غږ واورېده او اختطافګرو ته یې سخته سزا ورکړه. طالبانو هرات کې 3 کسان اعدام کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو راتګ سره خلکو هیله درلوده چې قاتلینو، غلو او اختطافګرو پر ضد په جدي چلند وکړي، خو طالبان بیا د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د غل د لاس پرې کولو او د قاتل د قصاص کولو څخه لاس په سر شوي. خو اوس تازه خبر دا دی چې له هرات ښار څخه په راپورونو کې راغلي چې 3 تنه تېره شپه ناوخته د اختطافګرو په نوم وژل شوي او بیا یې جسدونه ځړول شوي دي. ځینو سرچینو ویلي چې دغه اختطافګرو د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې دغه 3 تنه وژل شوي کسان په فلکه بکر آباد سیمه کې پر دار ځړول شوي دي. ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو له واکمنېدو سره دا دویم ځل دی چې په دې ښار کې څو تنه د اختطافګرو په نوم له وژل کېدو وروسته په دار ځړول کیږي. مخکې ځل چې طالبانو هرات کې اختطاف کوونکي اعدام کړي وو، نو د یو شمېر هیوادوالو د تود هرکلي سره مخ شوي وو او له طالبانو یې غوښتنه کوله چې د قاتلینو، غلو او اختطاف کوونکو سره جدي چلند وکړي ترڅو نورو ته عبرت شي او له داسې لنډغرۍ لاس واخلي. تېر ځل د طالبانو دغه عمل د یو شمېر بشري مدافعینو له توند غبرګونونو سره مخ شوي وو. د طالبانو د رئیس الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي څو موده مخکې ویلي وو چې دوی د صحرایي محکمو خلاف دي او اجازه نه ورته ورکوي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.